السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول برته او جوړ یاست. آیا تاسو په خپل ټیک ټاک پروفایل لاندې د یوټیوب چینل لینک یا فیسبوک یا داسې چې کوم یو ویب سټ لینک هغه تاسو دلته څنګه پکې اډ کوي؟ لکه مثلا زما د ټیک ټاک پروفایل لاندې تاسو بایو لاندې تاسو کتل شئ دلته موږ یوټیوب چینل لینک اډ کړی دی. مخکې بټن واخو بټن اوس چینج شوی ده دلته لینک ته په دا چې څوک کلیک وکړي زما یوټیوب چینل ته شارټ ویزټ کولی شي. دغه بس تاسو څنګه پکې اډ کوئ دلته تاسو خپل فیسبوک پروفایل لینک دلته پکې اډ کولی شئ. په دې لینک چې څوک کلیک وکړي تاسو ډایرکټ به لاړ شي فیسبوک تاسو سرچ کولی نه بغیر بس تاسو پروفایل ته لاړ شي یا داسې کوم یو ویب سایټ وي په هغه تاسو دلته لینک اډ کولی شئ. دا بس تاسو څنګه پکې اډ کوئ په دې ویډیو کې به انشاءالله مکمل تاسو په پوه کوم. په دې نه مخکې که زما اکاونټ مو فالو کړی نه وي زما اکاونټ در سره فالو کړئ دی او زموږ یوټیوب چینل ته شارټ ویزټ تاسو کولی هم شئ او چینل د سره هم سبسکرایب کولی شئ. ویډیو به اوږدونه زه به د ویډیو په طرف زه تاسو ته کټ کوم. تاسو به پلی سټور نه چې کوم بیګ سایز چې کوم هغه د ټیک ټاک ته هغه بس تاسو ډاونلوډ کړئ. په لایټ ټیک ټاک کې دا بټنز تاسو نشئ پشیټ کولی یا دا لینکس تاسو نشئ پکې اډ کولی. پلی سټور نه بس تاسو اوریجنل چې کوم ټیک ټاک په هغه دا موډ ده هغه بس تاسو ډاونلوډ کړئ او هغه بس تاسو کولاو کړئ. په کې بس تاسو چینجینګ کوئ. لکه مثلا ما ډاونلوډ کړی دی چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ دا بس تاسو خلاص کړئ. چې خلاص کړئ زه اول سر نه تاسو ته خلاصوم او دلته به لاندې تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دلته تاسو ته پوز لیکلی دی ایډیټ په دا بس تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دلته بس تاسو ته دا قسم صفحه خلاصه شي دی. دلته لاندې تاسو ته لیکلی دی لینک چې تاسو په دې کلیک وکړئ دلته تاسو لینک پکې اډ کولی شئ. مثلا زموږ یو یوټیوب چینل لینک پکې اډ کړی دی خو زه بس دغه ریمو کوم تاسو ته پوهه کړم چې دلته تاسو څنګه اډ کوئ دا زه حتموم. دغه زه ختم وکړ په سیو باندې ما کلیک وکړ. اوس زه بیک ته ځم خپل ټیک ټاک اکاونټ خلاصوم چې مونږ ته آیا لینک شته که نشته. ریفریش کوم یې ستاسو دوستانو ولله دلته زموږ یوټیوب چینل لینک ریموو شه ختم شو. دلته به زه اوس د خپل یوټیوب چینل لینک پکې اډ کوم یا ستاسو د فیسبوک پروفایل نه لینک کپی کولی شئ دلته پکې اډ کولی شئ یا داسې کوم یو پلیټ فارم یا هغې لینک تاسو دلته پکې اډ کولی شئ. بیک ته راغلم زه خپل یوټیوب خلاصوم په خپل چینل باندې ما کلیک وکړم. تاسو کتلی شئ دا زما یوټیوب چینل ده که سبسکرایب کړی یې نه وي دوستان دا د سره سبسکرایب کړئ. د بیل آیکن په حال باندې کلیک وکړئ چې زه کومه نوې اپډیټ ورکوم ستاسو وړاندې در رسیږي. اوس تاسو ولله زما یوټیوب چینل دغه ستاسو ته خلاصه شوله ستاسو کتلی شئ. اوس دلته په درې آیکن باندې بس تاسو کلیک وکړئ او شیر باندې بس تاسو کلیک وکړئ. په شیر چې کلیک وکړئ دلته بس تاسو د یوټیوب چینل ستاسو لینک وي هغه بس تاسو کپی کړئ. ایا ستاسو چې کوم یو لینک کپی کوئ دی خو دا زه یوټیوب چینل ستاسو ته وښایم دا قسم ستاسو فیسبوک هم یا ویب سایټ لینک ستاسو پکې اډ کولی شئ. بیک ته راغلم بیا راغلم ټیک ټاک ته. ټیک ټاک ما خلاص کړ. په دلته په ایډیټ باندې ما کلیک وکړو. په دې کله تاسو کلیک وکړئ لږ به لاندې راشئ دلته تاسو ته لیکلی دی لینک په لینک باندې بس تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دلته تاسو ته لیکلی دی ایډ په دا بس تاسو کلیک وکړئ او په دې بس تاسو دوستانو اول خو چې په دې کلیک وکړئ دلته په کیبورډ کې دلته تاسو ته د کوم یو لینک چې تاسو کاپی کړی دلته یې شو کوم که دلته تاسو ته شو کوونه په دې ځای به د خپل لاس 2 سیکنډه یا 3 سیکنډه خپل لاس ګوته کېږدئ. دا چې کېږدئ دلته به ګوته ځنې اوچته کړئ او دلته د پیسټ بس تاسو ته راوړوي. په دا بس تاسو کلیک وکړئ. دا قسم ستاسو لینک به دلته پیسټ سي او په سیو باندې بس تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ دلته ستاسو لینک پکې اډ شو او دې ځای کې دوستانو ستاسو یو لینک ستاسو منشن کولی شئ پکې اډ کولی شئ او 2-3 دلته نه واخلئ. صرف یو لینک ستاسو دلته پکې اډ کولی شئ چې کوم ستاسو پرموټ کوئ یا ستاسو دلته خپلې خوښې لینک پکې اډ کولی شئ خو صرف یو لینک او بیا به که ستاسو چینج کوئ به یو ریمو کوئ دی به بیا نوی بل پکې اډ کوئ دی. بیک ته راغلم زه ستاسو ته خپل ټیک ټاک پروفایل بیا شو کوم. دلته ستاسو ته زه بیا ریفریش کوم. ریفریش نه مخکې ستاسو ولله دلته اډ شو زما یوټیوب چینل دلته اډ شوله. ستاسو دا قسم خپل لینک پکې اډ کولی شئ د فیسبوک یا کوم یو پلیټ فارم لینک وي دلته ستاسو پکې اډ کولی شئ. دوستانو که د ویډیو مو خوښ وي د ویډیو سره لایک کړئ د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې فایده ترې اخلي.